بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او ریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن پنجشنبې ورځ اول د جنوري کال 2026 چې ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې دا دویمه برنامه ده. د برنامې اوله حصه د تیر کال 2015 په ټولو سیاسي او اقتصادي جریاناتو باندې وه. که کوم دوستان علاقه لري کولی شي لاړ شي هغه برنامه وګوري. په دې برخه کې د جهادي راپورونه په خیبر پښتونخوا سیمه کې همدارنګې بعضې نړیوال موضوعات او ستاسې ځینې پوښتنې نهایت زیاتې دي. لیکلې مې ټولې دي مګر هم ټولې نن نشم تاسو سره شریکولی ځکه ډېر زیات وخت نیسي. د ساعت نه به بیا ډېر وخت شي، بیا به دوستان توان د اورېدلی نه لري. څومره پوښتنې مې چې شریکولی شو هغه به اوس شریکه کړم. متباقي به بیا سبا ورځې د نورو پوښتنو سره به راوخلم او دوستانو ته به د هغې د پوښتنو ځوابونه ورکړم. خپل د پوښتنو منتظر اوسئ. زه ټول کومنټسونه ټول پوښتنې لولم، ما نه پوښتنې نه پاتې کېږي. بعضې دوستان دا فکر کوي چې زما غټه علامه دا ده چې تاسو لاړ شئ هیڅ یو د ستاسو کومنټس به بدون د قلب او بدون د لایک نه به نه وي. نو زه ټولو ته قلب او لایک دم، غیر له هغو نه، هغه کمونستانو نه، هغه خبیثو خلکو نه چې راځي ډاکټر نجیب نه دفاع کوي، د دوستم نه دفاع کوي او د جنایتکارانو نه دفاع کوي. نو د هغې لپاره بیا زه نه قلب ږدم او نه لایک ږدم. هغې ته بیا زه دا ټم سرچپه کوم چې یعنې دا زما دغه نه شو، نه تاییدوم. خو هغې ته هم دا دغه ږدم چې یعنې کومنټس مې ورته وکتل. یعنې کومنټس که منفي که مثبت زه ټول ګورم. راځم پاکستان کې د پښتنو په سیمه کې مجاهدینو په چترال کې په یو نظامی پایګاه باندې برید کړی دی. هلته دا پایګاه مرکز کاملا ختم کړی دی، له منځه وړی دی او خپل بیرغ یې پې باندې ځوړند کړی دی. همدارنګې د پاکستان پوځ په خیبر پښتونخوا کې د یو هوایي برید په ترڅ کې پر مجاهدینو باندې برید کړی دی. دا د پاکستان د میډیا خبر دی چې دوی وایي چې 15 تنه د مجاهدینو نه په شهادت رسولي، 15 تنه یې ټپیان کړي دي او د هغوی دا مرکز یې له منځه وړی دی. د اسلامي د دغې د حرکت د خوا نه یا د مجاهدینو خوا نه د دې خبر تایید یا رد تر اوسه نه دی شوی. د پېښور پښتونخوا کې د باړې په ولسوالۍ په سیمه کې د پنجاب پر پوځ باندې په اکاخیل سیمه کې برید شوی دی. 4 عسکر وژل شوي دي، 3 ټپیان شوي دي او موټرونه کاملا تخریب شوي دي. راځم اوس نړیوال موضوعاتو کې ترکیه د داعش په خلاف خپل د پاکولو پاکسازۍ یا د دغې په حساب د گرفتاریګانو مسله 21 ولایتونو ته خپره کړې ده، وسیع کړې ده او ویلي دي چې ډېر زیات کسان نور هم نیولي دي. هغه 9 کسان چې تېر ورځ ما خبر درکړی چې وژل شوي، په هغې کې ویل کېږي چې درې امنیتي مقامات دي د ترکیې او 6 د داعش غړي دي. دا 9 تنه چې وژل شوي دي. نو همدارنګې د پاکستان لوی درستیز یا دغه عاصم منیر افغانستان ته اخطار ورکړی، خبرداری ورکړی دی که تاسو د کونړ په سیند باندې د اوبو بند جوړ کړئ، زه به دا بند به بمباردوم او د منځه به یې وړم. په هیڅ حالت زه دا بند نه پرېږدم چې جوړ شي. د ښکاره دغه یې کړی دی چې زه د دې بند به زه د پیسا په بمونو باندې په بمبارد باندې به د منځه وړم. د نړیوال موضوعاتو نه مې هم دا 2 راخیستي. اوس راځم ستاسو پوښتنو ته. اکشراني 206 وایي چې کله 7 تنظیمونه جوړ شول، هغې تنظیمونه کې کمونستان وله معنی دا ده چې یعنې وو، او هغه کمونستان اوس شته یا چیرته دي. دې نه معلومیږي دا ورور بالکل د جهادي د افغانستان د تاریخ نه بالکل بیچاره بې خبره دی. داسې یو پوښتنه نهایت دا کې چې د کمونستانو حتی د اسلامي تنظیمونو په فرق هم نه پوهیږي.
نو چې زمونږ داسې حالي ښکاره تاسو بیا پوهېږئ چې ولې خلک د ډاکټر نجیب نه دفاع کوي لپاره دې چې دومره ناپوهي او بېخبري د حده زیاته ده تاسو اوس دې پوښتنې ته وګورئ چې په اسلامي تنظیمونو کې وي کمونستان وو وروره اکشیراني وروره چې نه پوهېږم عمر به دې څومره چې ته باید کافي ډېر زیات مطالعه وکړې درس ووایې تعلیم وکړې ځان باید خپل د وطن په تاریخ پوه کړې اسلامي تنظیمونه چې جوړ شوي وو د کمونستانو په خلاف جوړ شوي وو نو هغې کې کمونستانو څه کول او که کوم کمونستان پکې پټ راننوتي وو نو هغه خو داسې نه و راننوتي چې هغه به دا ویلې زه کمونست یم هغه خو به ګیرې پرېښې وې لونګۍ والې وې ځان یې مسلمان ښکاره کوه نو هغه باندې خو ته په ظاهره نه پوهېدلې چې دا کمونست دی که نه دی او چې کله اسلامي دغه حکومت کامیاب شو 1992 کې هغه کمونستان چې ښکاره راغلل د نظامي جنرالۍ په لباس کې او غربي او دنیا دا تایید کړي او په نظام کې ننسو هغه بیله خبر وه خو په اسلامي تنظیمونو کې کمونستان نو ټول مسلمانانو او د خپل د خاورې د آزادولو لپاره د کمونستانو په مقابل کې راوچت شوي وو کمونستان د روسانو سره راغلي وو افغانستان اشغال شوی و د کفر نظام په مقابل کې مسلمان ملت د افغانستان جګ شو دا چې اوس بعضې خلک بالکل دا خبر نه دي ډاکټر نجیب نه مسلمان جوړی په همدې بار ورته دا وایي چې ډاکټر نجیب مسلمان نه و هغه یو کافر و هغه لا دینه او بی دینه و په دغه باندې باید خلک پوه شي دا د یو کافر نه مسلمان څنګه جوړوي تاسو که هغه فرضاً د بعض دوستان وایي چې ته څنګه دا فتوا ورکړې دا فتوا زه نه ورکوم دا فتوا ورکړل شوې ځکه خو جهاد په مقابل کې شروع شو ځکه خو ملت په مقابل کې اوچت ټول ملت مقابل کې اوچت نو وروره د کمونستانو لاره جدا وي د مجاهدینو لاره جدا وي دا وایي اسلامي تنظیمونه چې وو دا د مجاهدینو تنظیمونه و دې کې کمونستان نه و دی د کمونستانو مقابل کې جنګېدل او کمونستان ټول وژل قدرت زرمتی وایي چې د نړۍ حالات مخ په خرابېدو دي نړیوال سازمانونه خپل مسؤلیت ولې نه ادا کوي تر څو نړۍ دریم جنګ خواته لاړه نشي وروره نړیوال سازمانونه د هماغه چا په لاس کې دي چې هغه دریم نړیوال جنګ خواته دنیا وړي نو هغه څوک چې د ستا په لاس کې یو سازمان کنټرول ستا لاس کې یو تی خپل په نفع باندې دا کوي نو هغه به ستا مخه څنګه ونیسي یعنی یو لاسپوڅی غلام خپل د بادار لاس مخه نیولی شي یعنی کرزي یا ببرک کارمل یا ډاکټر نجیب یا غنی دوی خپل بادار ته ویلی شو ته دا کار مه کوه یعنی نجیب ویلی شو روسانو ته چې ته دا کلی مه بمباردوه هغه ورته د سپي قدر ته ارزش نه ورکوه هغه راغلی هم دې ته چې بمبارد کوو که د کرزي خبرو ته امریکایانو ارزش نه ورکوه ځکه غلامي نو که چېرته په نړیواله سطحه دا سازمانونه دي دا خو دې غلامان دي نو څنګه غلام خپل بادار ته وایي دا کار مه کوه د هغې مخه څنګه نیسي هغه وایي ما مقرر کړی معاش زه در کوم زه چې درته څه یم هغه کوه هماغه کوي ورته د ده لپاره سازمانونه خپل د موقف او کار نه کوي ځکه دا سازمانونه د همدغې غربي نړۍ او د امریکا او د دوی په لاس کې دي او د دوی په منافعو د دوی په ګټه باندې فیصلې ورکوي عبدالمجیب وایي چې ته د پاکستان په باره کې ډېر منفي تاثرات لري د ایران په هکله تقریبا مثبت تاثرات لري در حال چې ایران زموږ د ټول نه لوی دښمن دی وروره په دې کې شک نشته چې ایران 40 کاله دښمني کړې ده پاکستان هم 40 کاله دښمني کړې ده په حاضر زمان کې په دغه دقیقه کې دغه 13 کلونو کې ایران تا سره هغه دښمني 40 کاله کړې ده هغه په ظاهره تا سره مخکې نه وړي هغه تا سره دوستي کوي تا سره روابط لري تا سره همکاري کوي تا ته مشکلات نه جوړوي تا ته ستونزې نه جوړوي تا سره مرسته کوي در حال چې پاکستان نه تنها چې مرسته در سره نه کوي ستونزې درته جوړوي ښکاره اعلان کوي چې دا نظام به پرځومه په یو بل نظام راولم مخالفینو ته خپل په لمن کې ځای ورکوي هغوی ته پیسې ورکوي خلکو ته اسلحه ورکوي نو دلته هغه شی چې نسبتا اوس ایران دښمني به لري په دې کې شک نشته دی ما نه دي ویلي ایران بالکل زموږ دوست دی خو ایران په دغه مرحله کې تا سره هغه دښمني نه کوي لکه کوم یو چې پاکستان یې کوي ایران کړې ده دښمني خو اوس خپل پالیسي بدله کړې ده پاکستان خپل پالیسي نه بدلی پاکستان وایي چې یا غلام شي یا دې وهم
نو دا هلته یو فرق دی چې وروره په دې باید تاسو پوه شئ او زه د پاکستان په هکله زما منفي تاثرات نه دي. پاکستان په خپله منفي روان دی. پاکستان د افغانستان د ملت سره دښمني کوي. 46 کاله دښمني کړې ده د جهاد په نامه لاندې، چې زه خپله د جهاد طرفدار یم او مؤید یم او جهاد د الله حکم او د کفر په مقابل کې وطن اشغال شوی و. اشغال که موږ جهاد نه وی کړی نو وطن خو به اوس د کفر په لاس کې و. دا چې بعضې وایي چې تاسو به جهاد نه کوئ، یعنې مطلب دا دی چې نظام به د کفر لاس کې و، د کمونستانو. خو موږ د کمونستانو مقابل کې راجګ شوي وو، هغه هم وه. مګر پاکستان ترېنه سوء استفاده وکړله، جهاد بدنام شو، خپل په نفع باندې ترېنه ګټه واخیستله. چې دا کار باید دې نه وی کړی من حیث یو مسلمان. که دی واقعا ځان ته وي مسلمان، نو ده باید د جهاد نه غلطه استفاده نه وی کړی. نور احمد محبت وایي دا به ښه نه وي چې سوریې اوسنی رژیم او جولاني تقویه شي او سوریه د مرکزي حکومت څښتن شي. دا حکومت که له منځه ولاړ شي، سوریه انارشي او تجزیه خواته ځي. وروره دا حکومت چې تقویه کې، خو دا حکومت خو د سوریې د خلکو حکومت نه دی که نه. دا خو د سوریې خلق وغولېدل. دا سړی د امریکا او د اسرائیل ایجنټ ووته. اوس امریکا ټوله سیمه نیسي. که ته دا تقویه کوې، ته امریکا تقویه کوې، در حال چې خپل امریکا اوس دا نظام نه تقویه کوي. لپاره دی چې امریکا خو دنه استفاده وکړله. دا بله ورځ مې دا خبر وکړه، هغه یو ورور دی په زما په خبره سوچ پوه شوی نه دی. ځان ته خو راته مسلمان ملا راته کوي، خو عقل و منطق په دوی کې نشته دی. چې زه درته دا وایي چې وروره دې نه استفاده وکړله، د مجاهد په نوم باندې د جهاد په وخت کې دې نه استفاده وکړه. اوس امریکا ترېنه خاوره ونیوله، سیمې ترېنه نیولې دي. اوس دا سړی نه دی په کار. نو زه په دې دلیل وایم چې بیرته اوس یې وهي. نو ما ته وایي چې یو خوانوی دا د امریکې سړی دی او بل خوانوی چې وهي. خو د امریکې سړی و، امریکې ته استفاده وکړله. اوس پس له دې نه دی په کار. اوس پس له دې هغې خپل اجنډا مخکې وړي. نو په دې اساس د دې نظام تقویه کول د امریکا تقویه کول دي. نو د دې نظام تقویه کول نه دي په کار، ځکه خو خلک هم بیرته مقابل کې راوچت شول. تظاهرات هم روان دي، جنګ هم په مقابل کې روان دی. شپږو مختلفې دغه د جبهې په مقابل کې جوړې شوي دي، هم اسلامي دي هم غیر اسلامي دي. دا جبهې په مقابل کې بیرته جوړې شوي دي. په دې اساس ورور دا نظام تقویه کېدل د سوریې په ګټه نه دی. او د سوریې د تجزیې خبره تا وکړله، که دا ته نظام ته تقویه کې که نه کې، سوریه تجزیې خواته دی وړي. د همدې لپاره خو هلته یې بیرته پکې زمونږ د افغانستان د 1999 غوندې اوضاع پکې را پیدا کړله. هلته مجاهدین بدنام کړل او نظام خراب کړ. لکه ځکه خو اوس ټول د ډاکټر نجیب طرفداري کې عین شی په سوریه کې اوس روان دی. خپل د ایجنټ په ذریعه باندې نظام خپل ځان ته ونیوه، خپل پیکاګانې. امریکا خپل نظامي اډې زیاتې کړلې په سوریه کې. نو په دې اساس باندې هلته د امریکا لاسپوڅی نظام راغی. امریکا پکې قوي شوله. اوس هغه کس ته ضرورت نه لري. اوس په دې خواخوا وهي تجزیه کوي. که سوریه تجزیه کېږي، اسرائیل قوي کېږي. اسرائیل خپل غټه برخه پکې اخلي، نوره برخه امریکا اخلي. او هلته فرضاً د کردانو حصه د ترکیه خپل دغه کوي. دا مسله ده. دا خو داسې نه ده که ته جولاني په خپله اوس ترېنه لاره خطا ده په دې باندې چې جولاني د الله سره او د رسول سره او د جهاد سره خیانت کړی دی. د امریکې سره سازش کړی و. د همدې لپاره چې کله بعضې خلک وایي دا هوښیار دی. نو وروره که د امریکا د غلامي هوښیارتوب دی، نو بیا موږ ولې قم عقلو امریکا سره 40 کاله جنګ وکړه؟ نو دا خو ښکاره خبر ده. نو تاسو مطلب هم دا دی چې د امریکا سره که څوک جوړول کوي، نو هغه هوښیار دی، او که څوک ورسره جنګېږي هغه قم عقل دی. نو بیا افغانستان خلک قم عقلو. محسن جان یا محسن جان 2 ځلې نوم خپل لیکلی دی. دی وایي چې ترکیې ته پاکستان ګران دی. له افغانستان نه د داعش یو غړی هم په پاکستان کې نیول شوی دی. دا کومه لوبه ده؟ وروره دا چې پاکستان ورته ګران دی که نه دی، سیاست کې ګران و دا نه، خو دومره دی چې د اردوګان د نواز شریف د کورنۍ سره ذاتي تعلقات دي او هغه ورته ګران دی. د هغه په اساس باندې د پاکستان سره تعلقات نږدې ساتي. راځم دې ته چې د افغانستان داعش غړی په پاکستان کې نه دی نیول شوی. هغه د داعش غړی و، ترکی و،
په ډیورن هغه کرخه کې و اسلامي امارات ورسره کومک وکړ هغه ونیوه او هغه ترکیې ته ویوړ او د هغې په کومک سره کم از کم 300 کسان نور ونیول نو دا ستاسو دا موقف صحیح نه دی چې دا د داعش یو غړی و چې د افغانستان نه ونیول شو او دا د داعش غړی و د ترکیې و او په پاکستان خاوره کې و اسلامي امارات په کومک سره په مرسته سره ونیول شو نو دا کریډټ اسلامي امارات ته پکار دی ورکړي نه چې پاکستان ته ورکړي پاکستان په دې کې جنایت کړی دی راځم اخري پښتن د نن ورځې ته ډاکټر زلش خور وایي چې میډیکل ایکسپرټ د تبصره کړې ده چې د جنگ په هکله چې دا جنگ چې دی دا ښه نه دی او دا په حساب ضرر و تاوان لري او د انسانیت او بشریت ته د ښېګڼه نشته دی او د ده ځواب حشمت کاکړ ورور ورکړی دی زه د دې په تبصرې او د دې په ځواب باندې قناعت کوم خپله هېڅ کوم پې تبصره نه کوم او د دواړو نه مننه کوم ډاکټر زلش نه چې ګډون یې کړی دی او تبصره یې کړې ده او د حشمت کاکړ ورور نه چې د زلش خور جواب یې ورکړی دی مننه ترې نه کومه چې هلته کومنټس یې کړي د دواړو د ګډون نه نړۍ مننه د همدې سره خپل د نن ورځې برنامه پای ته رسومه تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم وما علینا الا البلاغ